الله په دغه قرآن کې وایي چې د دې قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم، نه څوک حرف پکې زیاتولی سي او نه پکې کمولی سي. د تا امام وایي دا قرآن 1,000 آیات ده او قرآن په حقیقت کې 4,246 آیات ده. اوس الله رښتیا وایي په قرآن کې که د تا امام رښتیا وایي؟ الله خو رښتیا وایي، زموږ امام هم رښتیا وایي. دغه قرآن لاس والی دی، په دغه قرآن کې لاس والی دی. یعنی دغه لاس الله جل وعلا ګوره زموږ 12 امام هر څه چې وایي 100% رښتیا دی. 100% رښتیا دي. مسلمانانو حاجی علي احمد صاحب وایي د ما امام چې وایي 100% رښتیا دي او الله جل وعلا چې قرآن کې څه وایي هغه رښتیا نه دي، لاسوهنه پکې سوي. سلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام. زه جلی احمد د کندهار یم. ښه حاجي صاحب ستړي مه سئ. سلامت اوسئ. ته ښه کور کوشنیان ګرده؟ الحمدلله شکر جوړ تیار دی. قدرمن سئ. تاسو ګرده شي یاست؟ څه شي؟ تاسو ګرده شي یاست؟ شیعه؟ او موږ خو په کندهار کې غټ سوي، موږ شیعه یو، مګر په موږ کې ولاکه تر اوسه فرق نه و. موږ په کندهار کې بستري خانه مو درلودې چې دا پښتون دی، دا پارسیبان دی، خدای یو دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو دی، کعبه یو دی. تر اوسه په موږ کې دا خبرې نه و. په کندهار کې دا سني دی، دا شیعه دی. هندوان په کندهار کې ژوند کول. اوس ما خو تا ته نه دي ویلي چې ته شیعه یې، ما درته ویم هلته تاسو ګرده ښه یاسته. موږ الحمدلله شکر شکر. تاسو ښه یاست؟ ښه. اوس نو د تا پوښتنه څه شی ده؟ زه خو نه دغه ته نه پورته کېږم. هغه ورځ ما وکتې چې ته وایي شیعه که مسلمان دی، خدای یو دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو دی، کعبه یو دی. دا څه معنا لري چې شیعه که مسلماني چې دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا مسلمان دی. موږ 50 کاله موږ په کندهار کې تیر کړی دی، تر اوسه ولاکه موږ ته چا ویلي چې ته پارسیبان یې، ته پښتون یې، ته چیچ یې. زه هم دا څه الحمدلله الحمدلله دا د قندهار د غیرتمنو عزتمنو پښتنو مسلمانانو په غیرت دلالت کوي چې له هر چا سره ګزاره کوي. دا ګوره دا الحمدلله د اهل سنت والجماعت بابا عبدالرحمن صاحب عمر جان دې ځای ته مو پام ده. الحمدلله ثم الحمدلله دا د عزتمنو قندهاریانو، دا د غیرتمنو قندهاریانو چې له هر چا سره ژوند او زندگی کوي. زه د په ایران کې د ابوبکر بن هو نوم واخلم، زه د تاسو په منطقو کې د عمر رضی الله عنه نوم واخلم، زه د هغه صفت وکړم. ته د باړه چنار ته لاړ شه د عمر رضی الله عنه نوم واخله، بیا به د تا پته ولګېږي. نو کاری صاحب دا خو ګرده 15 ګوتې یو رقم نه دی، نو چې هغه دا رقم خو ګرده فارسیبانه، یعنی دا خو یو رقم نه دی. ته څوک یې؟ ته په شیعو کې 12 امامه یې؟ په 12 امامه کې د 12 امامه اولنی کتاب کوم یو کتاب ده؟ کتاب خو لاکه ما ولیده زه قرآن شریف اوس خو پښتو مې هم څه هېر سوی دی چې موږ په خارج کې یو، دلیل لمونځ کوو، روژه نیسو، الحمدلله حرام و حلال موږ پېژنو. ګوره د زړه سره د ما کار له تاسو سره نسته، ځکه تاسو په څه شي نه پوهېږئ نه. بله د ما کار د تاسو له کتابونو سره ده. د تاسو تر ټولو معتبر کتاب الکافي کتاب ده. هغه درته وایي چې دغه قرآن چې له مسلمانانو سره ده دغه اصلي قرآن نه ده. اصلي قرآن وایي له 12 امام مهدي سره وایي ده. دې خبره کې څه وایي؟ دا خبره چې تا تر اوسه کړې ده، اوس زه 50 کلنه یم، تر اوسه ما ولاکه ما ته چا ویلي چې دا قرآن نه دی، بل قرآن راځي یا د چا په لاس کې دی. ته خو خپل کتاب هم نه پېژنې، ته خو خپل کتاب هم نه پېژنې. ګوره مولوي صاحب زه لمونځ کوم، 3 واره حج تمتع ته تللی یم، هندوستان، پاکستان، کویت، سوریه، ډېر هغو سره د ما کار نسته، هغو سره د ما کار نسته. اوس مثلا تا کتابونو کې وایي ته تر هغو کامل مؤمن نسې جوړېدلی تر څو چې دی وایي له ابوبکر او له عمر او له عثمان او له عائشې نه براءت نه وي اعلان کړی. کتاب زموږ کتاب قرآن شریف دی.
بل کتاب زه نه منم. کتاب ته نه منې. صحیح ده، مننه. خیر اوسې چې کتاب دې نه منې مننه. مولوي صاحب دغه خبره راته ووایه چې ته وایې دا شیعه ته که ته مسلمان یې، څوک چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، خدا یو دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو دی، کعبه یو دی، دا څه معنا لري چې ته شیعه یې که ته مسلمان یې؟ اوس موږ مسلمان نه یو. ګوره الله بنده، ګوره زه ما له تا سره کار نسته، ته په خبرو پوهېږې که نه پوهېږې. د ما د تا لغجرړې سره کار ده. د ته چې 12 امامه یې، تا ته کوم رسول الله ویلي چې تو 12 امامه جوړ څه؟ کوم قرآن درته ویلي چې تو 12 امامه جوړ څه؟ ته چې نور کتابونه نه منې، په خپله خوله دې د مسلمانانو په مخ کې ویل چې زه کتابونه نه منم. تا ته رسول الله ویلي دی چې 12 امامه څه؟ تا ته امام علي ویلي چې 12 امامه څه؟ تا ته امام حسن علیه السلام ویلي 12 امامه څه؟ تا ته امام حسین علیه السلام ویلي 12 امامه څه؟ تا ته قرآن کې چیرې راغلي چې 12 امامه جوړ څه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، حضرت فاطمه، حضرت علی، حسن و حسین د ابای چې پر سر واچول څه ویل؟ ته خو کاری دغه می اصحاب دی. دا می اصحاب دی؟ یا دا حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. څه ویل؟ دغه 15 کسان. موږ خو پیروي د دغه 12 امام کوو. دا دغه 15 کسان چا ویل چې دا اصحاب دي؟ ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. د زړه سره هغه داسې نه دی ویل چې دا د ما اصحاب دي، وایي دا مې اهل بیت دي. اهل بیت یا اهل بیت. اوکې دا اهل بیت. دغه نور مو له کومه ځایه پکې ورګډ کړل؟ خو دا د زامونه راغلي نو 12 امامه. تا خو ویل زه کتاب نه منم، اوس بیا کتاب ته لاړلې؟ یا کتاب نه، دا خو د 12 امامه راغلي دي. نو چیرې راغلی ده؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، د حضرت امام حسین زوی، د حضرت امام جواد زوی، خو دغسې 12 امام راغلی دي. نو دا چې چا ویلي دي؟ خو ته اوس ما ته وښیې رسول الله ویلي دي، قرآن ویلي دي، اهل بیت. دغه 12 امام اهل بیت دي. له دې نه بغیر نور اهل بیت نسته؟ نه، 12 امام. د امام حسن علیه السلام اولادونه مو ولې ځینې وایستل چې هغه اهل بیت نه دي؟ حضرت امام حسن نه، حضرت امام حسین. یعنی د امام حسین علیه السلام اولادونه اهل بیت او د امام حسن علیه السلام اولادونه اهل بیت دي. د حضرت امام حسن د خدای ته طرفه نه دي. حضرت امام حسین علیه السلام د زوی دا امامت ته رسیدلی دي. یعنی د خدای له طرفه، یا د خدای له طرف نه امامت ورکړل شوی ده. نه دا خو هر چا ته نه رسیږي. ولې 12 امامه دي؟ ولې 14 نه دي؟ قاري صاحب ولې 14 نه دي؟ وغوږ خو زه درته وایم چې زه به اوس تا د کتابونو 14 درته تاکید کړم. غرق نه ته 14 یې ووایه، 14 پروا نه کېدې. دغه خدای جل وعلا چې دغه د امام حسین علیه السلام اولادونو ته امامت ورکړل، دا خو بې طبعا مو ته په قرآن کې راته ښودلي چې دا امامان دي که نه؟ دا تاسې وایې چې خدای امامت ورکړی دی. چیرې ورکړی؟ په تورات کې، په انجیل کې، په زبور کې، په کوم کتاب کې ورکړی دی؟ ورکړی دی نو په قرآن شریف کې. خو زموږ قرآن اوس چې د مستري خانې څه زما څه پوښتنه وکړې، زه درته وایم چې مستري خانه کې څه رقم پښتون دی، څه رقم بیرنګ دی، څه رقم دا سر مې خلاصېږي. زه چې اوس پورته سلم، زه دغه ته ټیک ټاک ته نه پورته کېږم، زه حاجي سړی یم. زه یو ورځ تا کاري څه وویل چې ته شیعه که ته مسلمان یې، دا څه معنا لري ده؟ خو زه همدغه درته وایم. اوس ګوره موږ یو ګوره کاري صاحب یا پلاخوږ ونیسه، موږ یو مور په کندهار کې خبره ځان په علي صاحب مشتریان پلار مې مستري خانه درلودې. زموږ مشتریان ګرده پښتانه وو. زه اوس د تا مستري خانه څه کوم؟ ځکه مې دا اوس تا ته د تا له دغه 12 امامانو درته ثابته کړله، د تا له کتابونو اوس د تا شپږم امام وایي چې دغه قرآن اصلي قرآن نه ده. د امام دی بیا خبره منې؟ امام نه وایي چې د اصلي قرآن نه دی. اوس غوږ دا تاسې وایي 12 امامان. د ما کتاب ده، د تا ټول مسلمانان ورته غوږ سي. دا مرآة العقول ده. دا د العلامه شیخ الاسلام محمد باقر المجلسي، دا د تاسو لوی محدث ده، شیخ الاسلام مول. ښه راته غوږ سي مسلمانانو. د دې 12 جلد ده، د دې 525 صفحه ده. الحديث الثامن، ګوره حديث ده 28 لمبر روایت
موثق ده، موثق يعني صحيح ده. دا روايت ده علي ابن الحكم واي لهشام بن سالم روايت كي عن أبي عبد الله عليه السلام. أبي عبد الله عليه السلام خلتا إمام ده كان او سوق ده 100% إمام صادق عليه السلام ده كان او قال وإمام صادق عليه السلام والكل مسلمان وغسي إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام ويبيشك دغ قرآن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوړی د نبی عليه السلام ته 17,000 آية ولس زر آيات وي قرآن كريم او دلته د تا محدث بیا څه پسې وایي وای فالخبر صحيح دا روايت بالكل صحيح ده او لاندې پسې څه وایي ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره ويدغ رواية او دي بشمار ويدير روايتنا وكثير من الأخبار دير روايتنا وصحيحة او صريحة دي دغ قرآن ناقص ده او تغيير سوي ده دي تادي امام خبره او دي تادي محدث خبره وس نرباني امام هر څه چې امام وایي هغه صحیح دي. شابس مسلمانانو د ده نوم څه شی ده؟ د دغه ورور نوم څه شی ده؟ حاجي علي احمد دی. علي صاحب حاجي علي صاحب حاجي علي احمد حاجي علي احمد صاحب تو وایي چې د امام خبره صحیحه ده کنه 100% يعني 100% الله په دغه قرآن کې وایي چې د دې قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم، نه څوک حرف پکې زیاتولی سي او نه پکې کمولی سي. د تا امام وایي دا قرآن 1,000 آیات ده او قرآن په حقیقت کې 6,240 آیات ده. اوس الله رښتیا وایي په قرآن کې که د تا امام رښتیا وایي؟ الله خو رښتیا وایي، زموږ امام هم رښتیا وایي. دغه قرآن لاس والی دی، په دغه قرآن کې لاس والی دی. يعني دغه لاس الله جل وعلا ګوره زموږ 12 امام هر څه چې وایي 100% رښتیا دی. 100% رښتیا دي. مسلمانانو حاجي علي احمد صاحب وایي د ما امام چې وایي 100% رښتیا دي او الله جل وعلا چې قرآن کې څه وایي هغه رښتیا نه دي، لاسوهنه پکې سوي. زه نه وایم چې الله جل جلاله ونه وایي، الله جل جلاله وایي رښتیا وایي. الله جل وعلا وایي قرآن کې صبر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صبر وای په دې قرآن کې شک نسته. او بل ځای کې الله وایي انا نحن نزلنا الذکر، الله وایي ما دا قرآن را نازل کړی ده، و انا له لحافظون، الله وایي د دې قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم. او د تا امام وایي چې دې قرآن کې لاسوهنه سوې ده. اوس د الله خبره ومنو که د تا د امام خبره؟ وروره خدای تبارک تعالی چې دا قرآن استولی دی د جبرائیل په لاس کې، پس له هغه چې دغه دستکاري سوی دی الله خو وایي اوس ورته غوږ بل آیات درته وایم لا یأتیه الباطل. الله قرآن کې وایي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. د قیامت تر ورځې دغه قرآن ته یو حرف زیاتوالی او یو حرف کموالی نسي راتللی. الله وایي و انا له لحافظون، د دې قرآن حفاظت زه د جبريل علیه السلام تر وخته نه کوم الی یوم القیامه. د قیامت تر ورځې الله وایي د دې قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم. او د تا امام وایي چې نه دا ته په خپله وایي چې د امام خبره مې صحیحه ده، په دې قرآن کې لاسوهنه یې سوی. امام هر څه چې وایي 100% صحیح دی. اوس به د بل امام خبره به دې هم درته وکړم. ماشاءالله مسلمانانو حاجي علي احمد صاحب وایي چې د ما د امام خبره صحیح ده، د قرآن خبره صحیح نه ده. اوس به یو بل کتاب هم درته ښکاره کړم. دا د ما کامره را دوه کړی. قاري صاحب صبر مسلمانانو دغه الفوائد الطوسيه دا کتاب د تاسو دروس في قواعد التفسيريه، دا د تاسو د شيخ علي اکبر المازندراني د تاسو لوی مولا د دلته روایت راوړی ده عن ابي عبد الله عليه السلام. امام صادق عليه السلام نه روایت ده کله وخت د موږ مهدي راځي نو هغه به قرآن ورسره راوړي. واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام،
بیا لاندې ته دې ځای کې وګوره وایي علي رضی الله عنه چې کله قرآن ولیکل صحابه ورته یې ورکړل، صحابه ورته ویل چې لا حاجة لنا، موږ ته ضرورت نشته د تا د قرآن. فقال علي عليه السلام اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا، قسم په الله چې دا اصلي قرآن ته نن بعد ونه ګوري. علي رضی الله اصلي قرآن پټ کړل. او فهذه الروايه على اي حال صحيحه، دغه روایت چې ده دا په هر حال باندې صحیح ده. اوس دلته د تا امام وایي چې اصلي قرآن یې پټ کړل او مهدي ته یې ورکړل او تو وایي چې زه وایي دغه قرآن منم. اوس کوم قرآن باندې د ایمان ده؟ کوم قرآن منې؟ هغه قرآن چې زموږ امامان وایي 12 امام حضرت علی علیه السلام وایي، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین وایي هغه صحیح دي چې لاس پکې کې نه دی. شابس. اوس دلته د تا کتاب وایي چې اصلي قرآن چې ده هغه له مهدي علیه السلام سره ده، کنه ته اوس هغه د امام خبره دي منې؟ او صحیح دي، 100% صحیح دي. او اما دغه قرآن چې اوس له مسلمانانو سره ده دا کوم قرآن ده؟ قرآن نه دی. اوس زما خو پښتو به ډېر مې زده نه دي، مې هېر سوي دي یا مقصد یو غلط غلط چې کېږي دا وبخښه. قرآن صحیح دی، بعضې دغه حروفانې غلط دی یا پاکرې دي یا یو شی کړی دی، هغه مې سره نه خلاصېږي. قرآن خو صحیح دی. دغه یعنی مطلب دی دا ده چې دغه قرآن چې اوس له مسلمانانو سره ده دغه اصلي قرآن نه ده، چینجز پکې راغلی ده. هغه اصلي قرآن چې دغه له مهدي سره ده کنه؟ اصلي قرآن دام قرآن دی، اصلي قرآن چې ګرد تکمیل دی، ګرد حروف تکمیل دی، هغه د مهدي په لاس کې دی. صحیح دی. هر څه چې دا کامل نه ده دغه قرآن چې دا کامل نه دی کامل. ښه شابس، مننه. صحیح ده. بله پوښتنه لري؟ نه، ما دغه پوښتنه وکړي مولوي صاحب، زه د هیچا بېاحترامي نه کوم. موږ په کندهار کې غټ سوي د پښتانه سره، زموږ کور ته راتلی، زموږ مشتریان په مستریخانه کې پښتانه وو، زموږ کور ته رالی، موږ تللی. بس قدرمن شي همدا یو کندهار ستا احترام لرو. مه کوه، دی وایي چې تا ولې ویلي دي شیعه یې که مسلمان یې. و دغه مه وایه، خواهش درڅه کوم، خواهش درڅه کوم. په سترګو په سترګو ته به د الله کتاب ته ودې زړه سره ته به د الله کتاب ته وایې چې دا کامل نه ده، هغه کامل قرآن له مهدي سره ده، او بیا به زه مسلمان درته وایم. الله اکبر. مسلمان چې څوک وایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، دا اوس د ما سره قرآن نه مني د الله بنده، دا اوس د الله د قرآن ته وایي چې دا کامل قرآن نه ده. قاري صاحب دا اوس د الله د قرآن آیاتونه درته وایم چې الله وایي د دې قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم. الله کامل قرآن یې واستول دی چې لاس په وهلی دی هغه جلا. صبر 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 مه کوئ مه کوئ مه کوئ. حاجي علي احمد صاحب مایک دې خلاص کړ. مایک دې خلاص کړ. علي احمد صاحب حج ټیم کړی دی. ښه حاجي صاحب مایک دې خلاص کړ. حاجي صاحب مایک دې خلاص دی. ښه حاجي علي احمد صاحب دغه قرآن کې الله وایي که چا یوه مسأله د دین پټه کړله په هغه باندې الله لعنت ویلی ده. د تا دا 12 چې اوس ته وایې چې اصلي قرآن له هغه سره ده او پټ کړی ده، الله ورباندې لعنت ویلی که نه دی ویلی؟ اصلي قرآن د هغه په لاس کې دی. له امته چې ولې وړی ده، ولې پټ کړی ده؟ دا قرآن چې دی صحیح دی. دا قرآن بعضې حروفونه یې پاکرې دي، خو صحیح ده. هغه له مهدي سره چې ده هغه خو بې نه وي پاک کړی. نه هغه صحیح دی الحمدلله. ښه ولې مسلمانان ورته نه ورکوي؟ چې هغه انشاءالله زور وکړي ورکوي. یعنی دا اوس چې دا مسلمانان په دې دنیا کې دا شیعه دي دغه ټول هغه کوم قرآن تلاوت کوي؟ دغه قرآن. نو دغه قرآن ته وایي چینجز پکې راغلی ده، کمی او پاکي پکې راغلی ده. که کمې پاکي راغلی دي موږ ته ویلي چې دغه 12 امام پر حق دي. موږ د دې د 12 امام هغه پره قرآن یې اوس ولې پټ کړی ده؟ دا خو باید د خامنه‌ای صاحب پټ کړی وای چې دغه چې شي خامنه‌ای موږ ته کوو. موږ نه د خامنه‌ای پیروي نه د هغه بول. تاسې وایه څه اوس وایي هغه نائب و د مهدي علیه السلام، هغه نائب ده وایي. نائب دی. هر وخت چې ظهور وکړي انشاءالله هغه ګرد کلمات چې صحیح دی. دا قرآن صحیح دی. موږ دغه قرآن اوس په کور کې زه 3 قرآن شریف لرم، دا صحیح دی. بعضې حروفونه چې پاکړي دي هغه چې کمپلیټ انشاءالله صحیح دی. هغه انشاءالله چې امام زمان ظهور وکړي هغه د خیره راوړي. مسلمانانو وام اورېدل؟ هغه کمپلیټ قرآن ده او هغه صحیح قرآن ده. دغه له مسلمان ګوره قاري صاحب زما وروره دا قرآن هم صحیح دی. بعضې حروفونه پاکړي دي.
صحیح ده. چې نو پر سبا اهل جو بیت قربان راغلي دي هغه یې پاکړي دي. باز نو پاته پکې څه شي سوسي الله درته وایي زه د قرآن حفاظت کوم او تو وایې صفا کړي دي. تو وایې الله وایي چې ای دی الله بنده ته پوهېږي چې ته څه وایې. ای دی الله بنده الله په همدغه قرآن کې درته ویلي دي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. رب درته وایي په دې کې یو حرف زیاتی او کمی نسی راتللی. رب په قرآن کې درته وایي الله قاری صاحب اسما ورور الله چې وایي رښتیا وایي. اصلي قرآن ګرد تکمیل واستول دا زموږ تاسې رهبران یا هر شی چې هغه چې پاکړي دي هغه پکښې کې نه دي. اسما وروره یعنی څه شو؟ زه څه خبر یم چې شابس دا د تا د 12 امامانو وظیفه څه شی وه چې دا قرآن یې ساتلی وی که قرآن پټ کړی وای؟ دا زموږ 12 امام اوس نسته. هر وخت چې زور وکړي هغه قرآن امام علي علیه السلام خمینی کنه 100% زه نوکر یم دغه امام علي علیه السلام څو کاله خلافت وکړل؟ 15 کاله خلافت وکړل کنه. پس له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د چا لاس یې پورته کړي؟ پرېږده هغه ته به بیا لاړ شو. دا عملي حکومت و خلافت چې علي رضی الله وکړل 15 کاله یې وکړل که یې ونه کړل؟ په دغه 15 کلو کې علي رضی الله ولې دغه اصلي قرآن را نه وړل امت ته؟ حضرت علی علیه السلام زه په دې شیانو سر مې نه خلاصېږي. پوهېږم چې دغه قرآن یې دستکاري کړي دي. قرآن صحیح دی. ګوره قاري صاحب زما وروره اوس زموږ په کور کې ګوره یاد لا ودرېږه قاري صاحب زموږ په کور کې دغه قرآن حاجي صاحب لطفا کربلایي صاحب غوږ نیسه. حاجي صاحب د زړه سره حاجي صاحب قربانه کړي سم تو وایې چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه وروسته دغه صحابه و رضوان الله علیهم اجمعین په دې قرآن کې لاسوهنه کړي. د مطلب دی دا ده کنه؟ اوس دغه صحابه و ابوبکر رضی الله لاسوهنه پکې کړي وه، وفات شول عمر رضی الله عنه لاسوهنه پکې کړي وه. العیاذ بالله الله جل وعلا خپل وعده پوره نه کړله. الله ویلو چې د قرآن حفاظت و ساتنه تر قیامته زه کومه، خو الله خپل وعده پوره نه کړله. ابوبکر و عمر و عثمان لاسوهنه پکې وکړه. خبره راغله علي رضی الله عنه ته. دا علي رضی الله عنه چې 15 کاله حکومت وکړل، دا 15 کلونو کې چې ټوله اسلامي نړۍ د تر حکومت لاندې وه، په دغه وخت کې د ولې دغه اصلي قرآن چې چینجز پکې نه و راغلی، تغییر پکې نه و راغلی، تبدیل پکې نه و راغلی، ولې یې چاپ نه کړل؟ ولې مسلمانانو ته ور نه کړل؟ ولې تدریس نه کړل؟ لدی امت سره خو بیا لوی خیانت کړی که علي رضی الله داسې کار کړی وي. یا حضرت علیه السلام ګرده یې سم نه ویشته کوي. 12 امام چې خلاص و په بعد دا لاس ماس ویلی دی یا څنګه زما سر په دې نه خلاصېږي. اما دا قرآن ګوره قاري صاحب دا اوس په خپله خوله وایي چې صحابه و لاس پکې وهل، اوس بیا وایي چې 12 امام قاري صاحب دغه قرآن زموږ په کور کې دی 3 قرآنه. موږ دغه قرآن اوس وایو دا چې لاس ویلي دی آخرت جواب به دا که ته لاړ شې، دا که اوس ته لاړ شې غوښه ونیسه د الله بنده. وا حاجي صاحب دا که اوس ته لاړ شې، دا په اروپا کې انګریزان هم دغه قرآن خرڅوي. د دې مطلب نه د غویم په مکتبو کې ورسره یې خوي. که ته خیال وکړې په امریکا کې دا قرآن اوس چاپیږي، د دې مطلب دا نه چې ته په قرآن په کور کې 2-3 قرآنه در سره ایښي دي. ته چې په قرآن اوس ایمان نه لري او د الله په خبرو باور نه لري، وایي چې دا قرآن کې چینجز راغلی دا، او الله درته وایي چې حفاظت یې زه کوم، په دې کې چینجز څوک نسي راوستلی. او اوس بیا وایي چې 3 قرآن له ما سره ایښي. داسې د هندوانو هندیا ته لاړ شه، په هندیا کې په میلیونونو قرآنونه پراته دي چاپیږي. په اروپا په امریکا کې په میلیونونو قرآنونه دي چاپوي، مسلمانانو ته چاپ کوي، مسلمانان عیسویان خرڅوي، نور خلک خرڅوي. دغه خبره دا نه ده. دا اوس تا په خپل خلو باندې د زړه سره ویل چې ابوبکر او عمر او عثمان صحابه و چینجز پکې راوستي ده. اوس بیا وایي چې نه 12 امامان کله ختم سو بیا خلکو چینجز پکې راوستي ده. دا غرب سیدا وایي په دې قرآني آیات ایمان لري کې نه چې الله وایي. قاری صاحب دې د الله بنده په خبره پوهیږي. قاری صاحب تا دونه خبر قاری صاحب الله څه درته وایي؟ ذلک الکتاب، دغه کتاب لا ریب فیه، هیڅ شک و شبهه پکې نسته. او تو وایي چې چینجز پکې راغلی. بعضې حروفونه پاکړي دي. الله څه درته وایي؟ ذلک دغه سر مې خلاصېږي ذلک الکتاب فی لا ریب.
دا لاس ویلي دي په دغه قرآن شریف کې. صحیح خلاص دغه پرېږده دغه راته ووایه چې ولې وایي چې دغه شیعه که مسلمان یې. و دی الله بنده دی الله په دا ذات سړی چې لمونځ کوي چا ته درېږي؟ خدای ته درېږي؟ نه ودرېږه مولوي صاحب ورور جان یو د کماتم وخت دا سړی چې لمونځ کوي چا ته درېږي؟ خدای ته درېږي؟ دا یو. دا بل چې تاسې دا بعضې پښتانه چې د سارا دی وایي دی چې وایي حضرت علي مدد دا کافر سو. وروره خدای یو دی، حضرت علي د خدای بنده دی، د خدای بنده دی. هیڅ یو شی نه وایي چې حضرت علي توبه نوز بالله خدای دی. تاسې ولې نه پوهېږئ؟ حضرت علي بنده دی د خدای. ودی الله بنده غوکس عیسویان هم الله ته درېږي ښه وایي د اوپر والا عبادت کوو. عیسویان هم په درمسال کې د بوتانو عبادت کوي، د دې دپاره یې کوي چې وایي الله ته مو نږدې کړي. هر څوک چې داسې عقیده ولري لکه دا د تاسو په دې قرآن کې چینجز راغلی ده، دا د الله په ذات قسم نن هم کافر ده سبا هم کافر ده، چې هر څوک دا عقیده لري. د الله بنده زه آیاتونه درته وایم، رب وایي چې د قرآن حفاظت او ساتنه زه کوم او تو په صراحت سره وایي چې په دې کې چینجز راغلی ده، په دې کې لاسوهانه سوي ده، په دې کې تغییر او تبدیل راغلی ده. خلقو دې دا خبرې واورېدلې، نور دا تقیه تاسو نسئ کولی. زه اوس که تل لمونځ کویم د تا په اسلام کې کومه حصه نسته، ځکه ته د الله په عظیم کتاب ایمان نه لرې. الله وایي اوس بل آیات پسې درته غوږ سسې درته ووایم که دا قرآن کریم منې ته وایي په دې قرآن مې ایمان ده. سورت یهود راواړوه، په سورت یهود کې الله درته وایي کتاب، الله وایي دغه کتاب د زړه سره علي صاحب د خدای دپاره دا خبرې درته کوم، نور کې که منې که نه منې. کتاب رب درته وایي دا کتاب دغه قرآن احکمت مضبوط سوي دي، محکم سوي دي آیاته د دې قرآن آیاتونه، او تو وایي لاسوهنه پکې سوي ده. رب وایي ما دا آیاتونه محکم کړي دي، رب وایي دا آیاتونه ما مضبوط کړي دي، رب وایي د دې قرآن حفاظت و ساتنه زه کوم. الله وایي ګوره څه معنا ته دې ته غوږ سه مسلمانانو، زه دا کتاب احکمت آیاته د دې دوه ټکو ترجمه درته کوم. دا زنځیر نه ده، زنځیر دا کړۍ په کړۍ باندې جوړیږي. د مسلمانانو ته یو مثال درکړم. زنځیر یوه کړۍ په بله کې داسې بنده سي، بله کړۍ بیا په بله کې داسې بنده سي، داسې مضبوط سي که نه ښه مضبوط سي، بیا په دې کې څوک تغییر نسي راوستلی. دا قوي قوي زنځیرونه نه دي. نو دې ته وایي اوس مې دا زنځیر محکم کړل، هغه د کمپنۍ وال وایي که نه بالکل. په دې کې اوس تغییر او تبدیل نسي راوستلی. که د یوه کړۍ تغییر پکې راوستل دا ماتیږي، دا پرې کېږي که نه بالکل. اوس رب درته وایي کتاب دغه قرآن دا کتاب احکمت، رب جل وعلا وایي چې دا ما محکم کړي دي آیاته آیاتونه د دې قرآن. څنګه مې محکم کړي دي؟ یو حرف څوک نسي بې ځایه کولی. رب وایي محکم کړي مې دي، مضبوط کړي مې دي، ځای پر ځای کړي مې دي. الله اکبر. الله رب درته وایي، رب الله نعرہ تکبیر، الله اکبر. اوس رب درته وایي دغه آیاتونه ما مضبوط کړل، ما محکم کړل. ثم فصلت، بیا رب درته وایي چې ما دا په تفصیل سره درته واضحه کړل احکام د دې قرآن، احکام د قرآن د آیاتونو. اوس رب درته وایي چې د دې هر آیات مې مضبوط کړی ده، محکم کړی مې ده. د څه شي دپاره رب جل وعلا مضبوط کړی محکم کړی ده؟ ته وایي چې صحابه و پکې چینجز راوستلی ده او ډېر شیان یې ځینې کم کړي دي، لرې کړي دي، ډیلیټ کړي دي. نو بیا خو رب جل وعلا په دې آیات کې هسې ویلي دي چې ما دا قرآن محکم کړی مضبوط کړی مې ده. بالکل. لا اله الا الله. ورسه په سورة دا ګوره دا د ماخ دا د قرآن خبرې دي، د زړه سره ته که هر څوک یې حاجي صاحب وایي حج مې کړی دی، الله خاطر وکړي. اوس په قرآن عظیم شان بل ځای کې په سورة الحجر کې الله وایي انا نحن، بېشکه وایي موږ، انا نحن نزلنا، موږ وایي نازله کړی ده، الذکر دا قرآن. ښه ای ربه چې دا تا را نازل کړی ده، اوس څه ورسره کوې؟ و انا له
اوس ګوره الله را نازل کړل چیرته راولېږل ځمکې ته الله وایي په ځمکه کې وانا له لحافظون د قیامت تر ورځې د دې حفاظت زه کوم په لوح محفوظ کې د تا پلان رسېدای سي ورې ته چینجز پکې راولي ورې څوک داسې لاسوهنه په لوح محفوظ کې پکې وکړي دا حفاظت خو کېږي له انسانانو سره کېږي په لوح محفوظ کې خو له الله نه بغیر بل څوک شته نه ملایکې د الله جل وعلا مخالفت نه کوي الته پکې شیعه او سني نسته په لوح محفوظ کې څه تغییر پکې الله وایي انا نحن نزلنا الله وایي موږ نازله کړی دا الذکر دا قرآن وانا له او بشک موږ لحافظون د دغه قرآن حفاظت کوو چیرې کوو دلته په ځمکه کې کوو الله دا آیات ولې را نازل کړل یهود و نصاراو په خپل اسماني کتابونو کې لاسوهنه کوله تحریف کړل الله ورته وویل سي د مسلمانانو ته کوم کتاب راغلی پر رسول الله سي کوم قرآن نازل شوی په دې کې به څوک لاسوهنه نشي کولی اوس بل مخکینی آیات رب درته وایي احکمت د احکمت په معنا پوهېږه الله وایي ما مضبوط کړي دي محکم کړي مو دي آیاته د قرآن هر آیات الف لام میم الله وایي دا ما مضبوط کړی ده دې کې څوک تغییر او تبدیل نشي راوستلی ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الله وایي محکم کړی مې د هر حرف هر آیات په دې کې څوک چینجز نشي راوستلی او ته وایې چې نه په دې کې چینجز راغلی ده کمی راغلی ده وایي د الله بنده همدغه د کفر عقیده دي دا د کفر عقیده ده که څوک وایي چې په دې قرآن کې یو حرف کمی راغلی ده یا یو حرف زیاتوالی راغلی دا مسلمان نه ده دا مسلمان نه ده دا مسلمان نه ده په خدای قسم که مسلمان قاری صاحب دا دونه تا خبرې وکړې صحیح دی یار څه چې وایي صحیح دی اوس سړی چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا هغه ته وایي چې دا کافر دی ښه اوس غوږ شه د دې جواب یو دی ګوره خدای یو دی سوال دی کعبه یو دی قرآن شریف یو دی کاشکې د ایمان په دغه لا اله الا الله درلودلی صد موږ الحمدلله لرو اوس خو غوږ شه نو اوس جواب ګوره چې پوښتنه سوال وکړي زه په کار کې هم یو زاله دي مرس مسلمانانو واورېده ګوري لا اله الا الله دا تاسې لا اله الا الله د خپله تقاضا لري لا اله نسه لایق د عبادت الا الله مګر له یو الله دغه د یو الله اوامر به مني د یو الله احکام به توسي دغه یو الله د لا اله الا الله قرآن نه مني لا اله الا الله قرآن ته تحریف سوی کتاب وای لا اله الا الله قرآن ته چینج سوی کتاب وای ته څنګه کلمه مني او دی الله بنده دا کلمه خو داسې نه ده چې قادیانیان هم کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله بالصدق داسې نه داسې فقط چا مجرد یوی لا اله الا الله محمد رسول الله نه خیر بل د لا اله الا الله نور روایتونه وګوري لا اله الا الله محمد رسول الله بالصدق په صداقت سره کله چې په صداقت سره دا کلمه وویله نو د کلمې لاندې د الله دا کتاب ده عقیده به دې په لا اله الا الله دا ویس دا قرآن تحریف سوی کتاب نه ده د الله بنده چې ټول عمر لا اله الا الله وایاست او په سجده باندې پراته یاست او نورې قصې کوئ چې په قرآن باندې د همدغه عقیده په اسلام کې مو هیڅ ځای نشته دا که سني وي که شیعه وي بالکل لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله بنده بیا وایي ما په قندهار کې مخ تیر کړی ته بیا ځان ښکاره کړه بیا قندهار ته لاړ شه ورې ووایي چې دغه قرآن د الله اصلي کتاب نه بیا قنداریان څه در سره کوي ښه